سلامونه ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. نن ویډیو زموږ د واخان په اړه ده. د افغانستان او د چین ترمنځ د کنکشن په باره باندې ده، یعنې د لارې په باره باندې ده، د هغې په اهمیت، د هغې په تاریخ او داسې د نورو معلوماتو په باره باندې چې څنګه لاره جوړیږي او څونه اوږدوالی لري او له کوم ځای سره کنکشن کوي، معنا له کوم ځای سره موښلي او کوم هیوادونو ته به دا زیاته ګټه کوي. نو دا ویډیو تر ډېره پورې د عکسونو، د تصویرونو، د ویډیوګانو مجموعه نه ده. دا به د معلوماتو مجموعه وي. که چیرې په رښتینې توګه د معلوماتو غوښتونکي یاست، د تاریخ او همدارنګه د نورو معلوماتو، نو راځئ راسره پاتې سئ تر پایه دا ویډیو راسره وګورئ. موضوع دا ده لکه اوس فعلا دا موضوع ګرمه ده په افغانستان کې چې وایي د واخان موضوع. لومړی زه هر څه تاسو ته د دې نقشې له لارې تشریح کوم. د نقشې له لارې په دې درته تشریح کوم تر څو هر سړی که هغه هر څو په نور سیسټم باندې نه پوهېږي، د نقشې له لارې ډېر ښه ورمعلومېږي او مکمل معلومات او تاریخ هر څه یې درته وایم. په لنډه توګه باندې ټول شیان درته پېژنم. پخوا چې کله د پاکستان جوړ سوی نه و، دا مکمل هند و دغه برخه. دا برخه دا د پاکستان برخه چې ده، دا هم د خواته په هند باندې ګډه وه. دې خواته چین پروت دی، له دې اندازې څخه داسې تر دې پورې داسې په دې طریقه باندې چین پروت دی. دې خواته بیا نیپال او بوتان پراته دي. دا خوا چې و دلته د اسلام آباد چې لیکلی دی، دلته پېښور دی. زه یې اوس تاسې ته ښیم، دغه دی، دا پېښور دی. یعنې دا برخه له دې برخې څخه داسې نیولې، له دې څخه داسې نیولې، داسې شروع دا خوا چې وه، داسې په دې اندازه باندې راځه داسې دا د افغانستان د لوی افغانستان برخه وه. کله چې بیا دغه هند چې و دا مکمل د برطانیې تر کنټرول لاندې و، دا ټول هېوادونه په زیات اندازه باندې د برطانیې تر کنټرول لاندې وه، او دغه طرف چې و دا د روسیې تر کنټرول لاندې و. نو یعنې د دوی ترمنځ دوو ترمنځ زور و، زیاتی و چې زور سره ووایي. نو دغه کله چې په 1893 و 91 ترمنځ د امیر عبدالرحمن خان او د برطانوي هند دغه مامور، هغه ډیورنډ چې ورته وایي، د هغه ترمنځ لاسلیک وسو، دغه برخې د افغانستان څخه جلا سوې. دلته یوازې او یوازې دغه یو څه اندازه دغه دهلیز له دې ځای څخه نیولی. ښه ورته وګورئ، دغه د واخان ملي پارک چې بیا ونومول سو، دا چې اوس دلته لیکلی دی، یعنې له دې ځای څخه تر دې ځای پورې دغه یوه حصه افغانستان ته ورپاته سوه، له دې سره تر دې ځای پورې، تر څو دلته له چین سره کنکشن وکړي. دا یوه حصه افغانستان ته ورپاته سوه. نور دغه برخې مکملې له افغانستان څخه، دغه چترال دا برخې چې ورته وایي، دا له افغانستان له خاورې څخه جلا سوې. اوس موضوع دا ده چې د واخان په باره باندې ده. دا چې ده د بدخشان ولایت ده، د افغانستان برخه ده. دلته د واخان ولسوالي پرته ده. په دې ځای کې دا واخان چې دی، دا مکمل دغه دهلیز دی، دا د واخان ملي پارک په نامه باندې نومول سوی دی په افغانستان کې. له دې ځایه د دې واخان له ولسوالي څخه شروع بیا تر دغه دا د چین سرحد ده. دغه برخه دا چې کوم چې زه اوس تاسو ته په موس باندې ښیم، دا د چین سرحد ده. دلته یوه لویه ترانزیټي لاره دغه ده تېره سوې ده، دا تجارتي لاره ده، دا په پاکستان باندې ګډه سوې ده، دورې په دې هېواد کې اخواته پسې تللې ده په چین کې. نو کله چې اوس دغه لاره د دې واخان ولسوالي له مرکز څخه د دې چین تر سرحده پورې جوړېږي. دغه برخه چې ده، دا د چین د شینجان په نامه باندې ولایت یا سیمه ده. د دې سره نښلول کېږي. له دې خوا بیا موږ له چین سره کنکشن کولی سو. د دې اندازه چې ده، دغه دهلیز چې دی، دا مکمل له دې ځای څخه شروع بیا تر دې ځایه د چین تر سرحده پورې، دا تقریبا ټول 3500 شاوخوا کیلومتره دی. او له 3500 کیلومتر څخه دغه بروالی چې دی، داسې په داسې اندازه باندې په یو ځای کې کم، په یو ځای کې زیات، له 14 څخه تر 15 کیلومتره پورې اندازه لري. ځینې ځای 14 کیلومتره سور یا بر لري، او ځینې ځایونه تر 15 کیلومتره پورې رسیږي. په دې خاص په دې دهلیز په سیمه کې دلته 12,000 کسان اوسېږي. تقریبا 110 120 پورې کلي شته. او دا سړک چې دی، دا اوس چې دی جوړ کړی دی، دا د اوس لپاره یوازې او یوازې لاره معلومه سوې ده. مطلب دا چې هغه موټران چې هغه د غرونو دپاره یوازې هغه رقم موټران، لودران پر هغه لاره باندې تللی شي. یعنې تر اوسه پورې هېڅ دا پخ سوی نه ده. دا داسې خالص هغه لاره، هغه لیکه نومول سوې ده، معلومه سوې ده، تللې ده د چین تر سرحده پورې.
یعنې دا لاره اوس معلومه شوه 5 متره بار لري او مکمل له دې ځای څخه د واخان ولسوالۍ له مرکز څخه بیا د چین تر سرحده پورې دغه اوږدوالی چې دی دا تقریبا 228 کیلومتره شاوخوا دی. نو دا اوس دا لاره معلومه شوه دونه جوړه شوه چې یو موټر ولاړ سي هلته هغه که مواد چې انتقالوي هغه انتقال کړي او هغه کارګري انتقال کړي تر څو هلته پر هغه لاره باندې کار وکړي له دې ایسته به بیا پخېږي بیا به افغانستان له چین سره کنکشن کوي معنا دا به تجارتي ترانزیټي لاره وي او بیا به له دې خوا څخه له واردات او صادرات کېږي پر دې لاره باندې. اوس نو دغه مکمل سرحد چې دی دغه د چین او د افغانستان ترمنځ چې دی دا د دې اندازه چې ده 2 کیلومتره ده معنا دا 2 کیلومتره افغانستان له چین سره سرحد لري او د دې واخان یوه لویه ګټه دا ده معنا لوی کار چې کړی دی هغه دا دی چې پاکستان او تاجکستان یې مطلقاً سره جلا کړي دي یعنې د پاکستان او تاجکستان هیڅ کنکشن دلته نه سره لري یوازې او یوازې د دې واخان په واسطه باندې دوی سره جلا سوي دي که دې خواته راواوړي چین دی که دې خواته راواوړي یوازې دغه د افغانستان واخان دی د دې دوه ترمنځ یې کنکشن قطع کړی دی. له کله چې له دغې لارې دا لاره جوړه سي دا د چین دپاره چین خو غواړي چې له ایران سره زیاتې اړیکې ولري له هغو سره زیات تجارت وکړي همدارنګه له عربي ملکو سره نو له هند سره خو هم د دوی اړیکې ډېرې سمې نه دي او پاکستان خو نو هم پر هر چا باندې لارې وهي چې هغه د ده څخه یو ګټه غواړي نو ډېر تاوانونه ورته رسېږي. نو چین غواړي چې له دې لارې له افغانستان سره وصل سي له دې لارې بیا کولی سي له ترکمنستان ازبکستان سره وصل سي همدارنګه له ایران سره په ډېر اساني توګه له دې لارې یو څوک راتللی سي دلته افغانستان ته او له افغانستانه بیا تللی سي دوري هرات ته له دې لارې دوی کولی سي یا نیمروز یا هم د هرات پر لاره له دغه سره له ایران سره اړیکې ورسي معنا له دې لارې تېرېدی سي دلته تجارت کولی سي د چابهار بندر ته رسېدلی سي او که چیرې غواړي بیرته په افغانستان کې دلته تللی سي د چمن له لارې یا هم د تورخم له لارې کولی سي پاکستان ته ولاړ سي او کراچۍ سمندر ته ورسېږي دلته په دې ځای کې تر څو دوی دغه اوبو ته لاسرسی دغه هند سمندر خواته ولاړ سي یا دغه خلیج خواته ولاړ سي تر څو دوی خپل تجارت ته وده ورکړي یعنې دا د دوی دپاره دغه په لاره په اندازه کې ډېر زیات کمښت راولي. که چیرې دوی له ده ځای څخه تاسې داسې فکر ورته وکړئ داسې راځي بیا دلته پاکستان لاره ورکوي یا هم ایران ته نو پر دوی باندې د دې هم ډېر مصارف راځي که چیرې دوی راځي یو وارې دلته تر کراچۍ تر سمندره او بیا ځي دوري هم زیات مصارف راځي نو دا لاره تقریبا تر دې پورې ډېره سخته نږدې د دوی دپاره راځي او حتی د دې خوا د هېوادو سره خو د دوی هېڅ کنکشن نه کېږي نو له هغو سره یې هم هغه دی کنکشن کېدلی سي. دغه واخان چې لومړی ټاکل سوی و پخوا په هغه اول وخت کې په 1893 شاوخوا کې دا اصل کې د برطانوي هند او د روسیې ترمنځ چې و دا یو پوله وه معنا یو سرحد و تر دې اخواته برطانوي هند دغه هېوادونه چې وو هغه یې په کنټرول کې وو او دې خواته چې وو د دې خواته په بخښنې سره روسیې کنټرول و او دې طرف ته چې وو دلته د برطانوي هند کنټرول و. نو په اوس وخت کې د دې لارې جوړېدل به د افغانستان لپاره ډېره زیاته ګټه وکوي ځکه افغانستان خو یو کوچنی هېواد دی په وچ کې راګیر دی هېڅ سمندر ته لاره نه لري او چین چې دی چین بیا ډېر غټ او پراخ هېواد دی او نفوس یې بیخي زیات دی هغه د تجارت په برخه کې یعنې که د افغانستان هغه کوم شیان چې دی واردوي هغه کوم حاصلات چې افغانستان لري هغه کوم اختراګانې لري هغه چې دوی واردوي یوازې په چین کې هغه په ډېره اسانۍ سره په ډېره اسانه توګه په مصرف رسېږي چین ډېر پرمختللی اقتصاد لري او د چین له خوا څخه هغه څه چې افغانستان یې اړتیا لري چین په زیات اندازه باندې توکي ټولې نړۍ ته صادروي هغه به په خپله یوازې پر خپل باډر باندې رااړوي دوی به داسې نه کېږي چې یو وارې پر پاکستان راځي هغه ګټې ورباندې کوي بیا د هغې لارې افغانستان ته راوړي نو پر خپل باډر به یې راوړي نو په افغانستان کې به هم د شیانو قیمتونه ورسره ډېر ښه سي تر ډېرې اندازې پورې یعنې افغانستان به یو نوي اقتصادي پړاو ته داخل سي دا به ډېره زیاته پر اقتصادي لیول باندې د افغانستان پر اقتصاد باندې زیات تاثیر وکوي مثبت تاثیر انشاءالله خو الله دې وکړي چې دلې په افغانستان کې زموږ ستاسې په هېواد کې سوله قایمه او دایمه سي مطلب د جنګونو څخه نور ووځو او یوازې پر اقتصاد تعلیم او پرمختګ باندې کار وسي نو هیله ده چې لږ مو سر ورباندې خلاص سوی وي
که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوی نو هیله ده لایک یې کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.